زویا وای کنه مرجانې څه خبره ده؟ وای مور دې تانه زار شي، د تانه دې قربان شي زما ګرانه زویا. مونږ فکر کړی دی بیګام پې ډېر سوچ وویل چې مونږ غواړو تاله یو ښځه وکړو. دا څه وایې مورې، زما نه بغیر هم پې سوچ کړی دی، ما نه خو تاسو پوښتنه هم نه ده کړې. وایي زوی خو همدې خاطر مونږ تاله اوس راغلي یم کنه چې تا سره مشوره وکړم، دا راته ووایه چې څنګه ښځه درته وکړو. ګوره مورې تاسو خو ما مخکې وویلې چې زه ښځه نه کوم، تاسو خو زما ښه پته ده چې زما مازغه پیري مازغه دي، پردۍ لور به مې دلته والي به تاسو چې دا دې ولې والده، نو ما ته ښځه مه کوئ مورې. نو دوی ښځه خو بکې دي نه، خو خلاصۍ نشته دی، تر څومره پورې به بغیر د واده نه ګرځې، باید ته واده وکړې زویه. دا راته اوس وایه چې څنګه ښځه درته وکړو. صحیح ده موره چې اوس تاسو یې نه منئ نو ښځه راته په زوره کوئ که نه، نو دوی چلو کوي چې ما ته تعلیم یافته ښځه وکړي چې ښه ډېر مکتب یې ویلي تعلیم یې کړی، نو هغه ښځه به ما ته کوي. ما دا بغیر د کوم چې مکتب نه یې کړی که نه، نو هغه ښځې مه زه نه کوم، ښایسته تعلیم یافته ښځه به راته کې. زویه نور دې کار په مور باندې پرېږده، داسې ښځه به ورته وایي که نه چې تعلیم څه کوي، چې تعلیمونه به یې کړي د خیره سره، داسې ښځه به ورته وګورم. ته بېغمه شه، خوا دنیا ډېره غټه ده. د مور یو بله خبره ده چې دنیا خو غټه ده، هسې نه چې ښځه غټه وکړي. ما ته به میخې غواګانې نه کوې پوه شوې، ښایسته جینۍ به کې چې تعلیم یې کړی لکه د مار. نه ته بېغمه شه د خیره سره پوه شوې، فرمایشونه خو دې ډېر خطرناک دي، خپل سر خو یې سم کدو په شانتې سر دی، خو فرمایشونو ته دې ګوره. ما داسې وایه چې ښه درته کوو، ښه ته بېغمه شه لکه د مار به نه چې د لړم په شانتې ښځه به ورته وکړم. سلام علیکم پلاره، سهار مو په خیر. وعلیکم السلام ګلالۍ لورې په خیر، ستا دې سهار په خیر شي. دا راته ووایه څنګه داسې وختي را پاڅېدلې؟ پلاره ما تا سره یو ضروري خبره کوله، که وخت در سره یې چې درته یې وکړمه. وایه لورې خبره دې وکړه، هېڅ خبر نشته، خبره دې وکړه. ها پلاره ما ویلې که نه زه غواړم چې مکتب ووایم، زما چې دی که نه مکتب سره ډېر زیات شوق دی، زه غواړم چې مکتب ووایم چې یو تعلیم یافته جینۍ راڅخه جوړه شي، او که نه پلاره؟ دا څه په مکتب باندې چې شي کې جنکیانو خو مکتب ته نه ځي که نه چې ته مکتب ته ځې، خو زه خیره زه به د رور سره خبرې وکړم، که چېرته د رور خبره ومنله ګینې صحیح ده، او ګینې زه خو درته څه نه وایم، لاړه شه مکتب ته هم لاړه شه، خو د دې کور چې دی که نه ملک صاحب د رور دی، نو رور سره به د اول خبرې کوم او د مور سره د بیا به د خیر سره مکتب ته ځي. ښه لورې ته بېغمه شه، ته اوس ورځه. صحیح ده پلار جانه، زه به ستا په انتظار یم چې به د خیره سره بې زیری راکړې. زه صحیح ده، ته ورشه رور دې راولېږه پوه شوې، رور دې خپله کوټه کې دی ورته پلار سره خبره ده، هغه ته به زه اوس نه ویم، خبر نه شه ځه. یروره دا څه شی کې ته ګورې نه چې دې بوټو ته اوبه ورکومه، وایه ته څنګه د باندې راوتې، کور ته ننوځه. ډېرې غوسې کوم، پلار درپسې راولېږم د کوټه کې دې نه وي نو د باندې درپسې راووتم. راشه پلار د سره کار دی، پلار وایي زه ورسره کار لرم، پلار راته اواز کړې راشه. زه صحیح ده ته ورځه زه راغلم ځه. ښه وایه که نه پلاره ما سره دې څه کار و، څنګه ګلالۍ دې رالېږلې غلې د پلار سره کار دی؟ او زویه زما دا سره ډېر ضروري کار و، خبره داسې ده که نه چې دا خور دی وایي ګلالۍ وایي زه غواړم چې مکتب ته لاړ شم او مکتب ووایم، مکتب سره ډېر زیات شوق دی. نو ما ویل ولې که د رور نه دې پوښتنه وکړم، هغه د دې کور چې دی که نه ملک صاحب دی، نو مې تا څنګه غوښتل چې دا خور دې مکتب ته لاړه شي ملکه؟ مړه پلاره ریشخند وهي، جنکیانې چا مکتب ته لېږلي چې ته جنکیانې مکتب ته لېږې، خو اوس جواب یې ورکړی چې مکتب ته مه ځه کور کې کښېنه، نو جنکیانو چا مکتب ته لېږلي؟ مړه پلاره شرمېږي نه چې ته داسې پلار ته خبرې کوې چې زوی سره مې خبرې کوو مکتب باره کې، بیا راته ګوره یاده ونه کړې چې زما خور مکتب ته ولېږئ. ښه پلاتون صاحب غوسه کېږه مه، مونږ ویل څه وویل تنده راولېده، خو بس خور یې پوښتنه وکړه ته ووایه چې یا یا نه، نو غوسه کېږي څله، خو جنکیانو باندې مکتب فرض دی او په هلکانو فرض دی، نو ولې نه پرېږدي چې لاړ شي؟ منمه چې ښځو باندې تعلیم فرض دی، تاله پته نه مو خو پښتانه یو که نه چې بس په موږ په ښځو مکتب نه وي، او خبره داسې ده که نه چې مکتب ته مه ځئ، او که نه وایي چې چېرته اوسي نو په خوی به د هغو شي، دلته چې دی که نه مکتب ته ښځو ته اجازت نشته چې لاړه شي، نو بس نه دې ځي، او که نه لکه د مار په شان پلاره تاسې اوس ریشخند وهي. صحیح ده زویه، نو چې بس تاسو خوښه ده، زه خو پکې څه نشم ویلی، ته مې هم زوی یې او هغه مې هم لور ده، نو دواړو خبرې مې ورسره وکړې چې ته اوس نه پرېږدې، نو زه هم نشم ویلی څه، هغه ته مور دې هم راغله. وایي مور یې په خیر راغلې؟ خیر یې زویه ډېره زیاته ستړې شوم، بس ډېرې وګرځېدم په کلي کې که نه. ښه مور یې ډېرې زیاته ستړې کړه، دلته کښېنه که نه چې ستړې شوې، څنګه چلې ښځه دې پیدا کړه که نه د خیره سره؟ وایي زوی جانه څه درته ووایم، نو په ټول کلي کې وګرځېدم، هم پکې تعلیم یافته ښځه نه وله، ټولې بېړاګانې وې، بې تعلیمه ولې چې کور دروازه به مې وواله، وایي زموږ لور چې تعلیم نه ده کړی، چا مکتب ته نه ده پرېښې، نو دې چل دی تعلیم یافته ښځه خو په دې کلي کې نشته، تا به دې باید امریکا ته ورپسې لاړ شو، تاله به ښځه راولو. دا څه وایې مورې، په ټول کلي کې تعلیم یافته ښځه نه وله، دا لا څنګه کله چې تعلیم یافته ښځه پکې نشته دی، او که نه دا موږ دپاره به اوس څنګه کوو، زه به بدن هم تېر یم، بس داسې کار شوی دی. نن ته خو خلک لورګانې مکتب ته نه پرېږدي چې مکتب ته یې نه پرېږدي، نو دا همدا به حال د خیره سره که نه، او که نه لکه د مارخوندې به ډاکټران به سړي به یي د خیره سره، پردۍ ښځې به ګوري، تاله معلومات نشته چې ښځه مکتب ته لاړه شي، نو موږ تعلیم به وکړو، چې مکتب ته یې نه پرېږدو تعلیم به څنګه کوي زویه؟ ښه پلاره دا به څنګه شي که نه، موږ دپاره خو یوه جنۍ چا مکتب ته نه ده پرېښې، دا به څنګه شي؟ یوه دانه خو به پرېښه وه چې مونږ خو ورسره واده کړی که نه، او که نه موږ به ایله وسیده که نه بې تعلیمې سره او خرې سره واده کوو. وایي نو ښځې دې چلو که نه ته ورشه هغه زړه چمبه راواله، زه به درته چمبه وم ته ګډېږه. زوی دې په نالت شوی دی، خپله خور مکتب ته نه پرېږدي، او پردۍ جنکیانې چې دی ما ته تعلیم یافته ښځه وکړه، ولې دا تعلیم چې دی په ډېران پرېږدي چې خلک یې راواخلي په جیب کې واچوي بس تعلیم یافته به شي، دې دپاره مکتب ته باید لاړ شي. مړه ساده ګل عجیبه خبره کوي، چل دی اول خپله خور پرېږده مکتب ته، بیا چې دی تعلیم یافته ښځې غواړي، او که نه بېړاګانو مونږ چې بس بې تعلیمه دي، تاسو به بېړاګانې، تاسو په تعلیم یافته مې بېړاګانې لکه د مار. دا څه وې سړي څنګه چې له ګلالۍ ویلې چې مکتب ته ځي او دی نه پرېږدي، دا ولې؟
بس خدي چل دی کنه چې زوی ستا دی زمونږ خو نه دی کنه خبره داسې ده کنه چې دی اوس مکتب ته نه پرېږدي وایي ګلالي د مکتب ته نه ځي ویل ته ښځې خلک مکتب ته نه پرېږدي او فرمایشونو ته ګوره ما ته سماټه ښځه وکړئ د خیره تعلیم یافته ښځه وکړئ دا غټ ساري خاورې شه زویه خپله خور مکتب ته پرېږده چې نورې خلک هم بیا پرېږدي او که نه بس صحیح د پلار بس اوس ورته معلومات شو ښه زه به چې د سبا نه خپله مې د خور بوځم مکتب کې کښېنوم چې راځه مکتب وایي خور جانې او که نه شروع به زه کومه بیا نور دا نوټ کلی سموم لکه د مار راځم پس وسیله پوه شو مونږ خو هیله په بړستنه کې پراته وو مړه